چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو کنه مدینه منورې ته هجرت وکړو نو چې کله مسجد نبوي راغیدو نو هر صحابي نبی اسلام په خپل هم لګو صحابه کرام هم لګو ګټي به په وګور اغستې او راوړي به نبی اسلام سره په خپل لګو ښا ګټي به راټولولې نو عمار رضی الله تعالی عنہ په دوه ګټي راغستې غټي دوه داسې غټي تیګي به دوه راغستې نبی علیہ السلام په خاطر شو داسې دوه ګټي په یوګو پرتی دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمار داسه کوي یو وروړه داسه کوي ته خود راغستې دي دا الله پاک پیغمبر دا یو می د خپل طرف راغستې دا یو می ستاد طرف نه راغستې ته مراوړه زه دوه ذکر اورم چې یو زما شول او دا یو ستا شو ته زموږ سره ګټي مراټوله وا نو صحابه کرام به سره ټوکی کولی کنه صحابه یو بل سره ټوکی کولی نو د ګټ دوه ګټ راغستې صحابي په خندا شو په ټوکه باندې خپل ګټه پم کې خدای دا ور سره موسه مرګ یو بل سره ټوکی کوي کنه ناغي صحابي په درې مګټه کې خدا زما دا سره ته وسه نو چې نبی رسول الله په خاطر یې کړه وی عمار داسه کې تا خو درې راغستې دي اذا الله پاک پیغمبر استاد صحابه نه دي دا ما وجري ما پری دي نه په خندا شو استاد صحابه ما وجري ما پری دي نه نبی رسول الله ته په خندا شو وی عمار الله ست په خورو کې ککړ شد دوی تا نه شهید کې تا به ورست نور باغیان به راځي غبري شهید کوي او یې عمر خبره بل ورغورستا په دنیا کې اخیری خوراک چې کنه هغه بپي اب زئی پي بیا تقریبا 13 کاله پس عمار رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی نو په غزا کې و نو جنگیدو ډیر سخت جنگ کوي 15 کم سل کاله عمر یا داسې دومره وخت کې و عمار رضی الله عمر نو غزا کوله نو یو تن مخې لورغه دور ته ورکه تګی شوی مې سرسرشته دی نه چې اوس کوم ډیر سخت کې مکوبي راکا نو هغه سره وبونه صحابي سره هغه سره پي وغای ولا ورکړو هغه له کوم عمر دا وسکا وې دې چې څنګه پوس کل کنه قسم په الله زه شهید کېږم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې عمار استاد اخیره خوراک پي ما پوس کل معلومي کدا چې زه شهید کېږم او څنګه چې وردن نشو غزا ته شهید شو د نبی علیہ السلام فرمان به دومره مدبات برشتیا کېده شهید شو نو دی عمار رضی الله تعالی باندې ډیر زیات سخت تکالیف راغلي دي د ایمان راوړلو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی جنت د سلور صحابه کرامو د ملاقات ډیر خواهش لري سلور مرګري زما داسې دي کنه چې جنت ډیر زیات په انتظار دی چې دا سلور به مال کله کله راځي یو به نبی علیہ السلام فرمایل میداد رضی الله تعالی عنہ او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عمار رضی الله تعالی عنہ او سلورم علی رضی الله تعالی عنہ وی دا سلور صحابه کرام داسې کنه چې جنت هر ټایم په انتظار کې دوی وکړه مال راځي پاره کې یو عمار رضی الله تعالی عنہ عمار رضی الله تعالی عنہ په دې باندې هم ډیر سخت تکالیف راغلي ډیر زیات سخت تکلیفونه راغلي په ایمان راوړلو کې